بریالي خلک څنګه وده کوي؟ د غږیز کتاب 10مه برخه. ډیری سوداګري یوازې یو ځل کیدای شي. د بدلون دایره موږ ته د فرصتونو دریڅې پرانیزي. هغه دریڅې چې موږ کولی شو پرې تصمیمونه ونیسو. ځینې وخت دا دایره یوازې یو ځل څرخیږي او که ورته پاملرنه ونه شي نو ترلاسه شوی فرصت له منځه ځي. څومره چې ته وده کوې هماغومره به د سوداګري ځواکمنه وي. څومره چې ته وده کوې او په ژوند کې ځینې ښه څه راټولوې نو ورسره د هماغومره د سوداګرۍ د تقاضا قیمت هم لوړیږي. کله چې موږ په پسمانده حالت کې یو نو ناهیلي کیږو، خو څنګه چې وده کوو الهام اخلو او دغه څه مو د بدلون لامل ګرځي. کله چې دې لوړې درجې ته ورسیږو نو نور بیا آرامتیا ترلاسه کوو او د هلو ځلو اړتیا نه وینو. ډیری خلک هڅه کوي چې په دغسې شرایطو کې خپله بریا د توقف لپاره د یوې بهانې په توګه وکاروي او وروسته ځان ته قناعت ورکړي چې دوی د بریا په اړه کافي پوهه لري او قیمت یې هم پرې کړی دی. ته نشي کولی چې له بریالیتوب سره استدلال وکړي په هغو مهارتونو چې ته یې تر دې ځایه را رسولی وړاندې نشي تللی. که غواړې دوامداره وده او زده کړه وکړې نو ته باید بریالۍ سوداګري رامنځته کړې. خو باید په یاد ولرې چې دا هر څه په اسانه هم نه دي. ځینې مهال لوړه بیه پرې کول غواړي. په پای کې کله هم چې موږ سوداګري رامنځته کوو نو موږ په سوداګرۍ کې د خپل ځان یوه برخه له بلې برخې سره بدلوو. ته د ژوند یوه برخه ورکوې چې یو څه بیرته ترلاسه کړې. ښایي دا اسانه نه وي خو اړینه ده. سوداګري هیڅکله هم په یو حال نه پاتې کیږي. موږ ټول دا انتخاب قدرت لرو، خو که انتخاب وکړو نو زموږ د انتخاب ځواک پر موږ سیوری غوړوي. دا په موږ کې بدلون رامنځته کوي. ان تر ټولو بد انتخاب هم د غوره بدلون په برخه کې مرسته کولی شي. ځکه په خپله دغه فکر کول موږ ته خپل ځان راپېژني. ځینې سوداګرۍ هیڅ ارزښت نه لري. زه د سوداګریو د ترسره کولو لپاره راغلی یم. زه راغلی یم چې دا هر څه لکه د ژوند د نورو کارونو په څیر ووینم. خو زما په ژوند کې دا هر څه یوازې د سوداګرۍ په معنا نه دي. زه دې ته لیواله نه یم چې خپل ګډ ژوند په خپل کار او سوداګرۍ بدل کړم. د دې ترڅنګ دې ته هم نه لیواله نه یم چې له ماشومانو یا مشرانو سره مې اړیکې د شهرت او ثروت پر بنسټ ولاړې وي. پر دې ټولو سربیره دې ته هم لیوالتیا نه لرم چې له هر چا سره پر ارزښتونو سوداګري وکړم یا له هیڅ چا سره په ارزښتونو سوداګري ونه کړم. د دې ډول سوداګریو پایله بالاخره پښیماني ده او دا بیا ډیره پیچلې حالت وي چې بیرته سمول یې ستونزمن وي. زه په دې باور لرم هغوی چې دا ډول ویجاړونکي سوداګري رامنځته کوي دا نه درکوي چې د دې سوداګرۍ د رامنځته کولو لپاره وخت خورا مهم دی او ډیری وخت ځنډېدل په خپله د سوداګرۍ د له منځه تللو لامل ګرځي. په همدې دلیل زه باور لرم دا ډیره مهمه ده یو داسې سیستم رامنځته کړئ او داسې محدودیتونه پکې وکاږئ چې خوندي مو وساتي. د بیلګې په توګه ما خپل د مارګاریتا د ویټو ځواک په خپل مهالویش کې ځای پر ځای کړ څو له دې مې وساتي چې د کار پر مهال مې ډیر وخت مصرف شي. د کورنۍ له غړو پرته زه له دې ځان ساتم چې له نورو میرمنو سره یوازې واوسم او زه هر وخت دعا کوم چې خپلو ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړم. زه په لوړ غږ نورو ته هم وایم چې خپل انتخابونه وکړئ او د ثبات ډاډ او مسیر معلومولو لپاره ځانګړی سیستم ولرئ. سوداګري د رامنځته کېدو ارزښت لري. په ژوند کې دې ډیر وخت کوم ډول سوداګري کړې ده؟ کله دې چې په دې اړه فکر کړی خپل لارښود لیکنې ته دې وده ورکړه څو در سره مرسته وکړي چې تصمیم ونیسي او د ترلاسه کولو لپاره یې حرکت وکړي. همداراز د بیرته راګرځېدو پر مهال چې ته تسلیم شوی اجازه راکړئ 5 ډوله سوداګري درته وښیم چې ما یې په اړه فکر کړی او ښایي در سره مرسته وکړي څو خپل لارښود لیکنې ته وده ورکړئ. لومړی زه لیوالتیا لرم چې د سبا ورځې د ځواک لپاره نن خپل مالی امنیت تامین کړم.
لیکوال او فزیک پوه جورج ډبلیو کرین وایي په هیڅ دنده کې راتلونکی نشته. راتلونکی له هغه شخص سره اړیکه لري چې دنده ترسره کوي. زه تل باور لرم چې دا خبره رښتیا ده او د پایلو په ترلاسه کولو یې کولی شم، شرط هم وتړم. زه ډیر کله مالی خطر منم او دا راسره مرسته کوي چې پر ښو فرصتونو مې باور نور هم زیات شي. دوهم، زه لیوالتیا لرم چې د فردي ودې لپاره چټک فردي رضایت ته تسلیم شم. کله چې خبره د ودې او بریا شي، فردي رضایت نږدې تل د ودې دښمن دی. کله چې موږ انتخاب کړو چې نور خوښ وساتو، نو په دې حالت کې د نورو رضایت ترلاسه کول ستاسو دښمن دی. خو کولی شو رضایت او وده وځنډو چې دا بیا زموږ انتخاب دی. دریم، زه لیوالتیا لرم چې د چټک ژوند لپاره ښه ژوند ته تسلیم شم. موږ په داسې چاپیریال کې او دودونو کې ژوند کوو چې فلم او د هنر ستوري پکې ایډیال دي. په خیالونو کې غرق، لوړ سفرونه او د دې هیله چې یوه ورځ په راته لاټري راووځي او په چټکۍ به وکړای شو خپل ژوند کې بدلون راولو. خو ډیری دغه څه ترلاسه کول یوازې یو وهم او خیال دی. دا لکه د ماډلانو ښکلي تصویرونه چې د مجلې پر پختۍ ایستل شوي وي، خو واقعي نه وي. دا یوازې دلیل دی چې زه انتخابوم څو د ښه ژوند لپاره باید چټک ژوند له یاده وباسم. که ته په ښه ځای کې هغه کار چې ورسره مینه لري په ښه ډول د ښو موخو لپاره وکړې، نو ژوند به دې ورسره ښه شي. څلورم، زه لیوالتیا لرم چې د ارزښت لپاره امنیت ته تسلیم شم. زه پوهیږم چې د ډیری خلکو د ژوند لویه موخه امنیت دی. احساسي امنیت، فزیکي امنیت او مالی امنیت. خو زه فکر نه کوم چې د امنیت له اړخه دی دا هوښیار کار وي چې اوسنۍ وده پرې اندازه کړو. پر ځای بیا زه فکر کوم دا به هوښیاري وي چې همدغه څه د ارزښت په وسیله اندازه شي او دا بیا د ودې تقاضا لري. د ډاډمنو کارونو په ترسره کولو سره به هیڅ وخت حیرانونکی ځای ته ونه رسیږئ. هره سوداګري یو چلنج دی چې پر واقعي د بدلیدو لپاره غوره مدیریت ته اړتیا لري. غوره مدیریت بیا کولی شي په سوداګرۍ کې فرصتونه رامنځته کړي څو له نورو سره مرسته وکړو چې دوی واقعا څوک دي. همداراز ارزښت دی. پنځم، زه لیوالتیا لرم چې د ضرب لپاره جمع ته تسلیم شم. ما خپل کار دی ولاسته راوړونکي په توګه پیل کړی. په پیل کې زما چلند داسې و چې د نورو لپاره څه کولی شم. دا جمع ده. په لومړي ځل مې چې د رهبرۍ زده کړه پیل کړه، نو زما پوښتنه په دې بدله شوه چې له نورو سره څه کولی شم. دا ضرب دی. کله وړاندې ځان د یو رهبر په توګه وینئ، نو زه غواړم تاسې وهڅوم څو د رهبرۍ ځواک لپاره مو وده نوره هم زیاته کړئ. که ته په دې باوري یې چې د نورو رهبرۍ ته نشي کولی، نو ځان ته خو د ځان لپاره د یو روزونکي په څیر ووینه. پر نورو به ستا پانګونه د زر په څیر اغیز ولري او کله چې دې دا کار وکړ، نو بیا په پښیمانه نشي. ډیری خلک هڅه کوي چې ډیر څه له ځان سره واخلي. ته به وایي چې د ټول ژوند لپاره مسافر کیږي. دوی غواړي پرته له دې چې څه وکړي زیاتولو ته دوام ورکوي، مګر دا کار نه ورکوي. ته نشي کولای هر څه چې د زړه وغواړي هغه وکړي. په همدې اساس ته خپلو محدودیتونو ته رسیدلی شي. د دې ترڅنګ موږ باید تل دا په یاد ولرو چې که هیڅ هم بدلون ونه کړي، نو هیڅ هم نه بدلیږي. څنګه هوښیاره سوداګري رامنځته کړو؟ لومړی په سوداګرۍ کې د خپلو شخصي قوانینو لیست ولیکه. په دې څپرکي کې به د لیست د کارولو طریقه له تاسو سره شریکه شي چې نوې نظریې ترلاسه شي. زه لیوالتیا لرم چې د سبا ورځې ځواک لپاره د نن ورځې مالی امنیت ته تسلیم شم. زه لیوالتیا لرم چې د فردي ودې لپاره چټک فردي رضایت ته تسلیم شم. زه لیوالتیا لرم چې د چټک ژوند لپاره ښه ژوند ته تسلیم شم. زه لیوالتیا لرم چې د ارزښت لپاره امنیت ته تسلیم شم. او زه لیوالتیا لرم چې د ضرب لپاره جمع ته تسلیم شم. د ارزښتمنې سوداګرۍ په اړه فکر وکړه. هغه څه چې تا په تیر کې رامنځته کړي او باور لري چې په راتلونکي کې به هم دوام وکړي، نو یوه غوره نظریه ده. دا هم
په پام کې ونیسه چې خپل ځواک ته د رسیدو لپاره به څه شي ته اړتیا وي او څه ته اړتیا لري، څو د ترسره کولو لپاره ورته تسلیم شي. دوهم، ته په دې پوهیږي چې لیوالتیا نه لري څه ته تسلیم شي. دا همغومره مهمه ده چې معلومه کړي هغه څه ته تسلیم شي چې ورته لیوالتیا لري. د هغو شیانو په اړه فکر وکړه چې په ژوند کې د مذاکرې وړ نه دي او ورته غوږ ونیسه. وروسته د هر یوه غوره د ځواک تهدید او د ډاډمنتیا اندازه مشخصه کړه. هغه څه چې ته ورته اړتیا لري چې په ځانګړي ځای کې کېږدې او خوند یې وڅکې. دریم، هغه کومه سوداګري ده چې ته یې باید همدا اوس رامنځته کړې، خو رامنځته کولو ته یې پوره لیوالتیا نه لري. ډېری خلک دا زده کوي چې څه ډول له محدودیتونو سره او هغو خنډونو سره ژوند وکړي چې د سوداګرۍ په وړاندې خنډ جوړوي. راتلونکي کې بل څه دي چې ته باید ورته سوداګري وکړي او څه ته باید تسلیم شي چې ترلاسه یې کړي. 12، زده کړه چې ډېرې پوښتنې وکړي. د ولې په پوښتلو سره وده تحریک مومي. زه باور لرم چې کنجکاوي په ژوند کې د دوامداره زده کړې لپاره کلي ده، او که غواړې دوامداره وده او پرمختګ وکړي نو باید زده کړو ته دې هم دوام ورکړي. دغه ډول خلک په ژوند کې خلکو نظریو، تجربو او پیښو کې حیرانونکي دي. دوی د لا ډېرو زده کړو لپاره په یوې باثباته کرښه کې ژوند کوي. دوی په دوامداره ډول د ولې پوښتنه کوي. کنجکاوي د ځاني انګیزې د زده کولو ابتدایي جوړښت دی. هغه خلک چې کنجکاوه دي د دې اړتیا نه لري چې د پوښتلو لپاره وهڅول شي. دوی ټول وخت یوازې کنجکاوي کوي او د دوامداره ساتلو هڅه یې کوي. دوی پوهیږي چې څه ډول په یو څه پسې ووسي، څو کشف کړي. دغه څه ورته دومره حیرانونکي وي لکه د ځان کشفول. یوازینی څه چې په حیرانونکي ډول زده کېدای شي هغه د دوام له امله دی. څنګه کنجکاوي وکړو؟ ډېری وخت چې زه کله څوک وینم چې کنجکاوه نه دي نو حیرانېږم. ډېری خلک لیدل کېږي چې متفاوت دي، خو دوی بیا هم د ولې پوښتنه نه کوي. آیا ځینې خلک پرته له دې چې په ساده ډول وزیږي د زده کولو لیوالتیا لري؟ آیا ځینې خلک یوازې ذهني تنبلان دي، او که د ځینو خلکو لپاره ژوند یو معمولی بهیر وي او دا چې په همغه یو حالت کې وي پرې نه خواشینی کېږي؟ هره ورځ د همدې یو ډول کارونو ترسره کولی شي دا ډول خلک وهڅوي. د دوی ذهنونه د دې جوګه شي څو دوی ډېر کنجکاوه شي، وده وکړي او دا ټول ورته یو ډول طبیعي والی ښکاره شي. زه هم په دغو څه باور لرم، نو ځکه له تاسو سره لس لاندې مشورې شریکوم څو د کنجکاوۍ په وده کې در سره مرسته وکړي. لومړی، باور ولره چې ته کولی شي کنجکاوه اوسې. ډېری خلک خپل ذهنونه په محدودو باورونو پورې تړي. پر ځان د ودې د باور کمښت د دې لامل کېږي چې دوی خپلو ځانونو ته خنډونه رامنځته کړي، او دا چې څنګه او څه وخت دوی فکر وکړي نو پر ذهن د همدې محدودیت سیوری غوړولی وي. بالاخره دوی خپل ځواک ته د رسیدو لپاره ماته خوري، او دغه ماته یې د ظرفیت د کمښت له امله نه وي، بلکې له دې امله وي چې دوی د خپلو باورونو د پراخوالي لپاره لیوالتیا نه لرله څو ځان ته یوه نوې کړکۍ پرانیزي. تر هغو چې زموږ دروني فکر موږ بدلون او ودې ته ونه هڅوي نو موږ نشو کولی په یوې بیرونۍ ورانې ویجاړې لارې څه ترسره کړو. ته نشي کولی هغه شخص واوسې چې باور پرې ونه لري، خو دلته یوه ښه خبره شته. ته کولی شي خپل فکر او په پایله کې خپل ژوند ته بدلون ورکړي. ځان ته اجازه ورکړه چې کنجکاوه اوسې. د کنجکاوه او د ودې په حال کې خلکو ترمنځ یو لوی توپیر همدا دی چې یوه ډله باور لري چې وده او بدلون کولی شي، او بله ډله باور لري چې نه یې شي کولی. همدغه څه ما څنګه کولی شو ژمن زده کوونکی واوسو. څپرکي کې هم تشریح کړه. ته باید په ودې علم، پوهې او هوښیارتیا پسې ولاړ شي. هغه څه په تا پسې نه راځي، ته باید پسې ووځې.
او ترلاسه یې کړې. هڅه وکړه تر ټولو غوره څه چې ته یې باید ترلاسه کړې همدا ده چې باید کنجکاوه پاتې شي. دوهم، نوي پیلیدونکي ذهنیت ولره. له هغه څه سره چې د ژوند په اوږدو کې مخ کېږي او ته ترې زده کړه کوې له عمر سره دې هیڅ اړیکه نه لري. دا هر څه چې ترسره کوې له چلند سره دې اړیکه لري. د نوي ذهنیت لرل په دې معنا دی چې تا د ولې او ډیرو پوښتنو په کولو سره حیران کړي تر دې چې ځواب دې نوي ترلاسه کړی. دا هر څه دا معنا هم لري چې ته پرانستی او اسیب پذیره اوسې. که چلند دې د نوي شخص په ډول وي ته هیڅ تصویر نه لري چې اپلوډ یې کړې او ستا لیوالتیا د دې پر ځای چې ستا د ښکاره کولو لامل شي د نویو مسایلو د زده کړې په برخه کې نور هم ځواکمنه شي. ته نشي کولای په اوسنیو قوانینو اغیزمن واوسې. بیا یا هم کولی شي د قبلیدونکي فکر کلمه ورته وکاروي. خلک په پوره کنجکاوۍ په نوي ذهنیت له ژوند سره په داسې لاره مخ کیږي لکه یو ماشوم چې ورسره مخ کیږي. تاسو په عادي ژوند کې هم تجربه کړې وي. ډیری خلک د هغو کسانو مخالفت کوي چې نوي ذهنیت لري او په هر څه پوهیږي. دوی د متخصصینو په څیر وي. دوی ډیر علم، پوهه او تجربه لري او د دې پر ځای چې د ولې پوښتنه وکړي غوږ نیسي. دوی خبرې پیلوي او ځوابونه ورکوي. هر کله چې یو چا د پوښتنو په پرتله ډیر ځوابونه ورکړل ته باید ډاډه اوسې چې دوی د ودې پر وړاندې مخ پر زوړ روان دي او د فردي ودې لپاره بلیدونکي اور نور پیکه کېدونکی دی. دریم، ولې دې د خپلې خوښې کلمه کړه. البرټ اینشټین وایي تر ټولو مهم څه دا دی چې تل پوښتنه وکړي. کنجکاوي ستاسو د موجودیت لپاره ځانګړی دلیل دی. هیڅوک نشي کولی له تا سره مرسته وکړي خو کله چې دې د ژوند د ابدیت په اړه فکر وکړ نو بیا دا په واقعیت کې حیرانونکی جوړښت دی. که یو څوک هره ورځ په ډیره کمه کچه د راز موندلو لټه وکړي نو دا له نورو د ژوند د طریقې کاپي کول دي. تاسې باید خپله نوښت وکړئ او هیڅ وخت هم سپېڅلې کنجکاوي له لاسه ورنه کړئ. د دې سپېڅلې کنجکاوۍ د ساتلو راز په دې کې دی چې تل د ولې پوښتنه وکړئ. ډیری وخت پر پوښتنه تمرکز د ولې په کلمې سره پیلیږي. دغه کلمه کولی شي د موضوع له واضح کولو سره ډیره مرسته وکړي او دا مهمه ده چې څنګه ته دا پوښتنه کوي. خو ځینې خلک شته چې د ولې پوښتنه یوازې او یوازې د افسوس د احساس له امله کوي. دغه ډله خلک بیا په کنجکاو کسانو کې نه راځي. کنجکاوه خلک تل پوښتنې کوي. څو حل لاره پیدا کړي نو دوی کولی شي مخ پر وړاندې حرکت ته دوام ورکړي او حرکت رامنځته کړي. د ولې پوښتنه هغه څه دي چې د کشف کړي، ارزوي او ورته پراخوالی ورکوي. تکرارول یې د ودې لپاره تر ټولو غوره فرمول دی. هیڅ وخت یې مه هېروه. هر څوک چې په ټولو ځوابونو پوهیږي نشي کولی ښه پوښتنه وکړي. څلورم، له کنجکاو خلکو سره وخت تیر کړئ. کله چې د کنجکاوۍ، ودې او زده کړې په اړه فکر کوئ نو ترڅنګ باید د ځان پوهولو په فرمول کې هم باید فکر وکړئ. د لوړ زده کړو لرونکي ډیری خلک د پوښتلو پر ځای پر ځوابولو ډیر ټینګار کوي. که ته پوهنتون یا کالج ته تللی نو درته به معلومه شوي وي چې ډیری وخت ولې پروفیسر له زده کوونکو غوښتنه کوي چې پوښتنو مو د درسي ساعت په پای کې وکړئ. دا ښایي چې د ځوابونو پر مهال ښایي ډیری پوښتنې حل شي نو تکرار ته به یې حاجت نه وي. دلته تر ډیره د پوښتنو پر ځای پر معلوماتو تمرکز زیات دی. اوس نو معلومه شوه چې آیا تر اوسه تاسې د پوښتنو پرانیستی لیدلوری رامنځته کړی دی؟ معمولا ځواب نه دی. دا چې ځینې رازونه باید همداسې رازونه پاتې شي نو ډیری شرکتونه د دې هڅه نه کوي چې کنجکاوي تحریک کړي. څه باید ترسره کړو چې کنجکاوي وکړو او ودې ته تحریک ورکړو؟ ته باید نور کنجکاوه خلک ولټوي. کنجکاوي د ساري ناروغۍ په څیر ده. زه په ځینو غوره لارو چارو پوهیږم چې کنجکاوي پرې غوړولی او ساتلی شو. بالاخره که په خپله کنجکاوۍ
نشو رامنځته کولی. نو دا خو کولی شو چې حد اقل د کنجکاوه کسانو په څیر واوسو.